د جبر او اختیار ډیالکټیک. دا کتاب د هېواد د نامتو څېړونکي استاد ارواښاد ډاکټر صاحب پوهاند سید بهاءالدین مجروح لیکل شوی اثر دی چې زه عبدالله تکل یې تاسو ته په غږیزه بڼه خپروم په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځي. د کتاب شپږمه برخه، انسان د نفس په مقابل کې. ډېر کسان د خپل ځان په بندیان او د خپل نفس په زنځیرونو تړلي وي. د دې جبر علت کوم خارجي قدرت یا کوم طبیعي سرنوشت نه وي، بلکې علت یې د انسان مختاره اراده وي. ځکه انسان د خپل کرکټر، خوی او عادت مسؤل دی. که کوهي ته غورځېږي، دا هغه کوهی دی چې په خپل لاس یې کنستلی. که په زنځیرونو تړل کېږي، دا هغه زنځیرونه دي چې انسان یې په خپل لاس له خپلو پښو څخه چاپېروي. ځینې خلک چې ځان ورته د طبیعت یا اجتماع په قید بند ښکارېږي، په حقیقت کې د خپل نفس او ځینو نفسي حوادثو قیدیان دي. د انسان په روح کې یو داسې تمایل موجود دی چې فرد خپل روحي حالات په بهر دنیا کې منعکس کوي او د دې انعکاس په اثر خپل خیالات، تصورات، ارزوګانې، امیدونه، غم، ښادي په بهر دنیا کې مجسم ویني. د افق په رڼا کې د خوشحالۍ خندا ویني. ګلونه ورته له غمه مړاوي ښکاري. غرونه ورته هیبتناک جلوه کوي. کله چې د طبیعت مظاهر له خپلو خواهشاتو او ارزوګانو سره موافق نه ویني، نو تصور کوي چې په جهان کې د ده په ضد بد قصدونه او نیتونه پټ پراته دي. او کله بیا دې نتیجې ته ورسېږي چې په طبیعت کې نه د ده په ضد او نه د ده په نفع کوم قصد او نیت شته، نو دا لا نوره هم د دې د ناامیدۍ سبب کېږي او د طبیعت له بېدردۍ څخه شکایتونه کوي. یعنې انسان چې د خپلې خوشبختۍ یا بدبختۍ خپل اختیار یا جبر لپاره کوم عوامل په خارج کې مجسم ویني، د دې عواملو اصلي او حقیقي ریښه باید د ده په نفس کې ولټول شي. هر فرد ځانته مخصوصه روحي نشونما لري او هر یو ځانته مخصوص کرکټر، خوی او عادت لري. سربیره پر دې د انسان روحي فعالیتونه همیشه په نورمال او صحیح ډول نشونما نه کوي، بلکې ځینې توازني ځینې امراض را پیدا کوي چې د انسان د روحي انکشاف مانع کېږي. دا امراض په دوه ډوله ویلی شو: لومړی روحي امراض، دویم عقلي امراض. روحي امراض د هغو ډولو شکایتونو مجموعه ده چې انسان ته په یو معین وخت کې پیښیږي او فرد پرې کامل شعور لري. مثلا له تروږمۍ یا ازدحام څخه ویریدل. دا امراض ضعیفې او قوي درجې لري او خصوصیت یې دا دی چې له فرد سره د جوړېدا اراده موجوده وي. په عقلي امراضو کې د انسان د واقعیت شعور ورو ورو ضعیفېږي تر څو چې بالکل له منځه لاړ شي. د فرد په یو څو مهمو روحي فعالیتونو کې یو ډیر جدي اختلال پیدا کېږي او یا دا فعالیتونه بالکل محوه کېږي. مثلا د جنون مختلف حالات. په روحي امراضو کې د انسان ځینې بنیادي نفسي فعالیتونه په کافي ډول وده نه کوي او یا دا فعالیتونه له خپلې اصلي مجرات څخه انحراف کوي. دا انحراف یا دا نیمګړې نشونما په روحي مریضانو کې ښه لیدل کېدای شي. مثلا د روحي مریض جنسي غریزه په څو شکله ځان ظاهروي: نیم حیواني شکل یا د محبت او جسمي لذت منځ کې جدایي. داسې خلک شته چې د جنسي غریزې احساس ورته د داسې معشوقې په مقابل کې ګناه ښکاري له کومې سره چې د زړه له کومې مینه لري. داسې مریضان دې مینې ته سپېڅلې مینه وایي. او یا یو بل انحرافي شکل چې د همجنسو په جنسي رابطه کې لیدل کېږي. سربیره پر دې کېدای شي چې یو روحي شکایت د نورو ډېرو ناروغتیاوو مرکز شي او د فکر او ارادې د اختلاف سبب شي. د دې روحي امراضو ژوره مطالعه فروید کړې ده او د انساني روح د حوادثو مهم عوامل یې کشف کړي دي. په نفسیاتو کې چې فروید کوم مهم کشف کړی، هغه د روح تحت شعوري حالت دی. د خپلو تحقیقاتو په لړ کې فروید دې نتیجې ته رسیږي چې د انساني روح بنیادي او اساسي فعالیتونه عقل، فکر، منطق او اراده نه ده، بلکې هغه غیر شعوري تمایل دی چې د روح په یوه ژوره او تپه تیاره طبقه کې ځای لري او د فکر رڼا هلته هیڅ نه رسیږي، بلکې د فکر او عقل د فعالیتونو اساسي علت هم په دې غیر شعوري تمایلاتو کې دی. په دې تحت شعوري دنیا کې مختلف تمایلات یو له بل سره جوش کوي، یو له بل سره تصادم کوي او د انسان په روح، ذهن او په اعمالو کې په یو مخصوص شکل ظهور کوي. او د روحي انحرافونو اصلي منبع همدا تحت شعور دی چې هلته زموږ غریزې، تمایلات په اصلي او ابتدایي شکل پراته دي. په حقیقت کې د انسان
د انسان د ژوند او اعمالو قوي او اساسي عامل هم دا غریزي تحت شعوري تمایلات دي. دا تمایلات ځان د بل هیڅ کوم قانون تابع نه بولي او یوازې یو پرنسپ مني او هغه لذت او تسکین دی. مګر د واقعیت په دنیا کې تمایلات د لذت او تسکین په پلټنه کې له دوه ډوله موانع او مشکلاتو سره مخامخ کیږي. له یوې خوا فزیکي موانع، له بلې خوا اخلاقي موانع. مثلا یو طفل چې هر څه په غیر شعوري ډول د خوړلو لپاره په خوله منډي او لذت ترې اخلي، مرچ او یا بل بدخوره شی هم په خوله کوي چې د تسکین لذت مانع کیږي. نو طفل دې نتیجې ته رسیږي چې هر څه په خوله نشي منډلی. کومې تجربې چې په دې لار کې کوچنی کوي د دې تجربو نتیجې د طفل په روح کې ننوځي او هلته یوه روحي طبقه تشکیلوي چې هغې ته شعوري طبقه ویلی شو. په دې طبقه کې تحت شعوري هیلې او ارزوګانې سانسور کیږي او هغه هیلې ترې قبلیږي د کوم تسکین چې په واقعیت کې امکان لري. له بلې خوا دا انسان ځینې غرایز مثلا جنسي او شهواني غریزه د خپل تسکین په لار کې د اجتماع او اخلاقي قوانینو او د حرام او حلال له موانعو سره مخ کیږي او د دې خارجي موانعو نتیجې هم ورو ورو په روح کې ننوځي او یوه بله دریمه طبقه ترې جوړیږي چې اخلاقي وجدان ورته ویلی شو. د دې طبقې وظیفه د تحت شعوري تمایلاتو شدید او ټینګ اخلاقي سانسور دی. د دې دوه ډوله سانسور او کنټرول له کبله ځینې تحت شعوري تمایلات چې خپل تسکین لټوي په شا وهل کیږي او غیر له دې چې کوم تسکین ومومي په تحت شعور کې زغمل کیږي او ساتل کیږي. دا تمایلات چې په مستقیم ډول خپل تسکین نشي موندلی او له شعوري او اخلاقي سانسور څخه نشي ویریدلی، نو هڅه کوي چې په غیر مستقیمه لاره خپل تسکین ومومي. خپلې جامې او څیره بدلوي او په راز راز شکلونو ظاهریږي. او که دا ډول تمایلات ډیر شدید وي نو د انسان په روح کې هرج و مرج را پیدا کوي او انحرافونه او مرضونه ترې راولاړیږي. فرض به کړو چې یو څوک له یو ډیر لوی او شدید هیجان سره مخامخ شي. مثلا یو سړی له یوې ناکامۍ څخه وروسته په ځان کې د یوې ترخې ناامیدۍ احساس وکړي، یا یو کوچنی چې د یوازیوالي او بېکسۍ له کبله ځان له یو ژور اضطراب سره مخامخ ویني. د داسې هیجاناتو په مقابل کې دوه ډوله عکس العمل ممکن دی. لومړی یا دا چې شعور په افاقي ډول او په سړه سینه د هیجان علتونه تر غور لاندې نیسي او بیا یې د تسکین وسایل لټوي او یا هیجان په سړه سینه زغمي او خاموشه کوي یې. دلته د هیجان تسکین کول یا زغمل د یو فکري او شخصي قضاوت په لاس کې دی. دلته شعور او اراده اساسي رول لوبوي، مګر د هیجان په مقابل کې داسې یو عکس العمل هله امکان لري چې په شعور او فکر په کافي اندازه رشد او نمو کړی وي. او کیدای شي چې یوازې په اطفالو کې نه بلکې په ډیرو بالغو انسانانو کې هم فکر او شخصي قضاوت هیڅ نمو ونه کړي. مګر په هر صورت کوچنیانو سره داسې شعوري او فکري عکس العمل امکانات له سره موجود نه وي. دویم عکس العمل د هیجان په مقابل کې یو غیر شعوري احساساتي عکس العمل دی. مثلا یو کوچنی د یو هیجان په مقابل کې داسې مغشوش حالت احساس کوي چې دا یوه ډیره ناوړه او تحمل نه کیدونکې پیښه ده او غواړي چې له دې دردناکې پیښې څخه خپله توجه بله خوا وګرځوي. نو د دې لپاره به کوچنی کوښښ کوي چې له داسې یو شي او داسې یوې واقعې سره هیڅ وخت مخ نشي کوم چې هغه ناوړه پیښه بیا ورپه یاد کړی شي او یا هغه پیښې سره کومه رابطه ولري. مثلا یو کوچنی د خپل یو تمایل د تسکین په لاره یو ډیر شرمناکه کار وکړي او په ځان کې د ډیر شرم احساس وکړي، نو وروسته له ځان سره داسې فیصله کوي چې هیڅکله به د هغه تمایل د تسکین لپاره بیا هڅه ونه کړي او سربیره پر دې له هر هغه څه نه به ډډه کوي کوم چې د دغه تسکین سره کومه لرې یا نږدې رابطه ولري. په دې شان د هیجان خاطره د کوچني له یاده وځي، مګر د دې صدمې تاثیرونه یې په تحت شعور کې پټ پاتې وي او په راز راز شکلونو ځان راښکاره کوي. دا په شا وهل شوي او تحت شعور ته غورځول شوي هیجانات په دې لاندې شکلونو بیا ځان ښکاره کوي: کسالت او ستومانتیا، ناکراره خوب، غیر ارادي کلمات. مثلا یو سړی غواړي یوه کلمه ووایي او ژبه یې غلطه او د هغې په ځای یو بله کلمه یا نوم یاد کړي. ځینې غیر ارادي او بې ضرورته حرکات. ځینې خلک عادت لري سترګې زیاتې رپوي یا نور. سربیره پر دې د بدن د ځینو غړیو فلج کېدل هم د دې حادثې په اثر کېږي. له بلې خوا دا زغمل شوي هیجانونه په ځینو روحي حوادثو هم ځان ښکاره کوي چې هغه دا دي: خوب لیدل، په چا انتقاد او تمسخر کول چې تجاوزکارانه تمایلات پکې پټ پراته وي. ځینې احساساتي شدید او فوق‌العاده حرکات مثلا قهر و غضب، بې ځایه ویره، نامعقوله علاقه یا تنفر.
په دې شان د فروید د مطالعاتو په اساس هغه تمایلات، هیلې او ارزوګانې چې بې فکره او ارادي وزغمل شي او په مستقیم ډول تسکین ونه مومي، نو په تحت شعور کې پاتې کېږي. په غیر مستقیم ډول راښکاره کېږي او امراض او روحي انحرافونه ترې جوړېږي. په داسې شان چې هغه زغمل شوي تمایلات ورو ورو په نورو روحي حوادثو کې نفوذ کوي او په انسان یو داسې مستبدانه تسلط جاري کوي چې سړی بیا هیڅ د هغه له منګولو څخه ځان نشي خلاصولی. فکر او اراده هم د دې تسلط لاندې ځي. د یوې موضوع یا یوې مسئلې ګرد چاپېره ګرځي، پکې نښلي، فکر ترې بل خوا نشي ګرځولی، یعنې وسوسه یا obsession ترې پیدا کېږي. انسان نور له خپل هوا او هوس سره مقاومت نشي کولی او بې ارادې هر خوا ځغلول کېږي. بې سنجشه او بې فکره اعمال ترې لیدل کېږي. په دې حالت کې ډېر روحي او ذهني فعالیتونه خپل استقلال له لاسه ورکوي او ټول د هغې غوټې یا عقدې یا کمپلیکسې په وسیله استخدامیږي. فکر، اراده، حافظه، تداعي، استدلال او نور ټول انحرافي شکل پیدا کوي او ټول په یوه نرۍ او تنګه لار روانېږي او بله خوا حرکت کولی نشي. مثلا هغو اشخاصو چې خپلې جنسي او شهواني تمایلات زغملي وي او د تسکین روغه لار یې نه وي موندلې، په داسې اشخاصو کې دا عقده ورو ورو په ټولو روحي حوادثو تاثیر کوي او ټول د خپل تسلط لاندې راولي. فکر، عقل، استدلال او تخیل هر څه په دې لار کې کار کوي او بل کوم شي ته توجه نشي متوجه کېدای او انسان د خپلو شهواني غرایزو مریی وي، هغه اراده او اختیار چې د انسان خصوصیت دی ترې سلب شوي وي. همداشان ځینې کرکټري یا شخصیتي امراض هم له دې روحي عقدو څخه راولاړېږي. شدیده بدبیني، د برترۍ یا کمترۍ احساس په دې حالاتو کې مشخص پخپله د خپل کرکټري مرض ته نه ملتفت کېږي. د دې امراضو علاج یعنې خپل ځان د ځینو روحي حوادثو له استبدادي تسلط او اقتدار څخه ازادول په دوو وسیلو امکان لري. یو دا چې د تفکر او ارادې په زور په خپل نفس کې یوه دقیقه افاقي مطالعه شروع کړي او د خپلو روحي شکایتونو اصلي ریښه او علتونه کشف کړي. مګر دا کار څه ګران دی، ځکه تحت شعور ژور او کله داسې تورتم وي چې د شخص فکر رڼا پکې نفوذ نشي کولی. فکر پخپله د تحت شعوري قواو تر تاثیر لاندې دی. بله وسیله یې روحي طبیب ته مراجعه ده. د روحي طبیب په مرسته سړی په اسانه په خپل تحت شعور کې نفوذ کولی شي او د خپل مرض اساسي علت کشف کوي. له روحي امراضو څخه روغتیا هم په دې کشف کې ده. کله چې سړی پوه شي چې د ده د مرض مبدا او علت څه دی، مرض پخپله له ځانه ځي. یعنې په خپل ځان او خپلو تحت شعوري حوادثو باندې پوهه د روحي مرضونو علاج کوي او روحي امراض هغه حوادث دي چې انسان د خپل نفس غلاموي. په دې شان دلته هم د پوهې په وسیله انسان په خپل نفس د خپل ارادې او خپل فکر اختیار په لاس راولي او په نفسي جبر غالب کېږي. د فروید په عقیده تحت شعور د روح هغه منطقه ده چې د انسان ابتدایي او حیواني غرایز پکې په مجادله کې دي. عقل، فکر، تخیل، اخلاق، صنعت او نور انساني صفات او مظاهر که موږ په دقت تحلیل کړو نو په تهداب کې به دغه حیواني غرایز بیا مومو. یعنې د انسان هغو صفتونو ته چې موږ عالي صفات وایو هغه هم د حیواني غرایزو د تسکین یو رنګ او غیر مستقیم شکل دی. د فروید په فکر د انسان اساسي غریزه جنسي او شهواني غریزه ده چې د آرټ یعنې شعر، مجسمه تراشۍ، نقاشۍ، تمدن او مذهب په راز رنګینیو جامو کې ځان راښکاروي او راز د تسکین لارې د ځان لپاره لټوي. یعنې جنسي او شهواني غریزه هغه مستبد قوت دی چې نه یوازې د انسان په ژوند بلکې د انسانیت په اجتماع او په تاریخ باندې تسلط لري. اراده، عقل او فکر هم د دې غریزې په وسیله په یوه شکل په یوه لار کې استخدامیږي. یعنې انسان داسې یو موجود دی چې په هر ډول چې وي د یوې بیولوژیکي غریزې تر فرمان لاندې دی. که روحي مرضونه ورته پیښیږي یا یې ځینې نفسي فعالیتونه له اصلي لارې مخ څخه منحرف کېږي، په دې کې انسان کومه اراده او له ځانه کوم اختیار نه لري، بلکې غریزه ده چې د انسان په پټو سترګو هرې خواته بیایي. د فروید د دې عقایدو په چوکاټ کې یو غریزي بنیادي جبر موجود دی چې د انسان حقیقت به پکې په راز شکلونو له ځان څخه بېګانه وي او د دې مستبد قوت
د دې مثبت قدرت مقابل کې د انسان د مجادلې لپاره کوم مستقل قوت نه لري. یعنې د انسان سرنوشت د یوې بیولوژیکي یا عضوي غریزې په لاس کې دی. په دې ډول انسان د خپل اخلاقي فساد یا انحراف یا نورو اعمالو مسؤل نه دی، ځکه مسؤل به هله وای چې د په خپل غریزي سرنوشت کې لاس درلودی. په حقیقت کې د ده فکر، اراده او ټول شخصیت د دې غریزې سرنوشتي مولود دی. نو په نتیجه کې مسؤلیت له منځه ځي او اخلاقي مسایل خپله معنا بایلي. کله دا عضوي او غریزي جبر داسې بنیادي وي چې پوهه پرې هم موږ ته کوم د تسلط قدرت نشي راکولی. دلته له پوهې څخه یوازې یو شی راولاړېږي چې د هغه په مقابل کې موږ هیڅ نشو کولی، او ناامیدي څه ده؟ ناامیدي یو بې عمله او بې تأثیره پوهه ده. که د تاریخ دورو ته نظر وکړو نو رامعلومه به شي چې په انسان کې یو اساسي تمایل موجود دی، او هغه دا دی چې انسان تل د خپلو اعمالو او د خپل موجودیت د مسؤلیت بار په بل شي اچوي. یا طبیعي حوادث یا د انسانو د اعمالو مسؤل وي، یا ارباب الانواع یا سرنوشت یا اجتماع یا د غریزې په شان مستبد قدرت، او د دې مسؤلیت د رفع کولو لپاره په فلسفي علمي تحقیقاتو کې ثبوتونه لټوي. داسې ښکاري چې په حقیقت کې انسان د خپل مجبوریت ثبوت ته زیات خوشحالیږي، ځکه چې د مسؤلیت بار یې له اوږو کمیږي او د روحي اضطراب په ځای یو راز خاطرجمعي ورته پیدا کیږي، او هم د دې مطلب لپاره دی له یوې متافیزیکي دنیا سره ټینګه رابطه ساتل غواړي. انسان له دې څخه زیات لذت اخلي چې په ځان وژاړي، له خپل سرنوشت څخه شکایت وکړي، د خپل مجبوریت زنځیرونه نور هم پسې وشرنګوي، ځکه چې په دې حالت کې ورته کوم مسؤلیت نشته، او چې مسؤلیت نه وي اضطراب نه وي، او انسان له ډېرو خوشبختیو څخه یوې بې اضطرابي او بې مسؤلیته بدبختۍ ته زیات خوشحالیږي. معاصرې وجودي فلسفې ته مفکرین او د اضطراب فلسفه وایي، ځکه چې د دې فلسفې په نظر د انسان د خپل موجودیت او د خپلو ټولو اعمالو مسؤلیت د انسان په غاړه دی. د وجود فلسفه لومړی د انسان لپاره ټولې د رفع مسؤلیت لارې تړي، په ماوراءالطبیعه جهان کې ورته خلا ثابتوي، په طبیعي نظام کې ورته د انساني ارادې مظاهر ورښيي، او په نفسي جهان کې ورته د انساني انتخابي قدرت ورښکاره کوي، او نتیجه اخلي چې انسان هغه مختاره اراده ده چې ځان په خپله انتخابوي، خپل ځان د سرنوشت طرحه کوي، خپل شخصیت په خپله جوړوي، او د خپلې مختارې ارادې په وسیله ځان ته د اسارت او مجبوریت دامونه ږدي. الفرد ادلر یو له هغو نفسي علماوو څخه دی چې په خپلو روحي تحلیلونو او پلټنو کې د انسان یوې مختارې ارادې او انتخابي قدرت په موجودیت رڼا اچوي. له هر څه نه لومړی ادلر په روحي حوادثو کې د ارثي انتقال مخالفت کوي. دی وایي ټول کوچنیان چې په عادي او نورمال صورت دنیا ته راځي مساوي امکانات لري، او کوم روحي مشخص صفات له ځان سره په وراثت نه راوړي. یوازې ځینې عضوي نیمګړتیاوې یا امراض کوچني ته له زېږېدو څخه پخوا پېښېدلی شي، مثلا په معده یا مغزو کې زخمونه، یا د ځینو عضوي او بیولوژیکي موادو په اثر د ځینو اعضاو بېکفایتي. شک نشته چې دا عضوي او موروثي امراض د کوچني په روح تاثیر لري، او ځینې روحي امراض ترې پیدا کېږي، مګر له بلې خوا دا روحي تاثیر په ټولو کوچنیانو کې هیڅکله یو شان نه دی. یعنې له یو مشخص مرض څخه چې په کوچنیانو کې یو شان وي، یو شان روحي تمایل نه ترې پیدا کېږي، بلکې په هر کوچني کې راز جلا تمایلات ترې پیدا کېدای شي. مثلا د معدې یا موروثي مرض د یوه کوچني په کرکټر کې کولی شي حرص او طمع پیدا کړي، او په بل کوچني کې د قناعت او صبر د انکشاف سبب شي. یعنې که څه هم ځینې موروثي عضوي امراض په کوچني کې موجود وي، بیا هم دا امراض د طفل روحي نشوونما ته کومه معینه لار نشي ټاکلی. مقصد دا دی چې د کوچني کرکټر او شخصیت په هیڅ صورت پخوا له زېږېدو څخه نه ټاکل کېږي، او داسې یو سرنوشت له ځان سره نه راوړي چې له هغه څخه خلاصون ونه مومي. ارثي انتقال د کوچني د روحي نشوونما هیڅ مسؤل نه دی. د خپل شخصیت په تشکیل کې طفل له ارثي عواملو څخه څرنګ چې زړه غواړي استفاده کوي، او فردي شخصیت له زېږېدو څخه تقریبا 6 میاشتې وروسته په خپل تشکیل شروع کوي.
له بلې خوا اجتماعي او تربیوي ماحول هم یو داسې اساسي علت نه دی چې وکړای شي د کوچني شخصیت ته یو ټاکل شوی شکل ورکړي، ځکه په یو ډول تربیوي او فامیلي شرایطو کې اطفال راز نشونما کوي. که رښتیا هم تربیوي محیط کې رالویږي نو یو راز شخصیت یې باید درلودای. حال دا چې په واقعیت کې هیڅکله داسې نه پیښیږي، او دا نتیجه اخیستی شو چې د طفل د شخصیت د تشکیل اساسي علت نه په ارثي عواملو کې دی، نه په اجتماعي، بلکې د ده په روحي نشونما کې دننه پروت دی. ارثي او اجتماعي عوامل داسې وسایل او مواد دي چې طفل د خپل شخصیت د تشکیل په لاره کې له هغو څخه استفاده کوي. یعنې ویلی شو چې د زیږیدنې په وخت کې د طفل روحي نشونما نه د کوم ارثي او نه د کوم فامیلي جبر تابع ده، بلکې د شخصیت تشکیلېدو مسؤلیت د طفل په خپله غاړه دی. تربیوي او فامیلي محیط هر کوچني ته یوازې وسایل او مواد په لاس کې ورکوي. شک نشته چې دا وسایل او مواد د شخصیت په تشکیلېدو کې بالکل بې اثره نه دي، ځکه که دا وسایل نه وای هیڅ شخصیت به نشو جوړېدای. بیا هم دې وسایلو ته د شخصیت اساسي علت نشو ویلی. دا اساسي علت د طفل انتخابي قدرت دی، او په هغو بېشماره عواملو او وسایلو کې چې محیط یې کوچني ته وړاندې کوي، کوچنی پکې د خپل شخصیت د چوکاټ بندۍ لپاره ځینې انتخابوي. دا انتخاب د یو اساسي مطلب په بنا کېږي، ځکه که موږ د هر فرد اعمال پیشامد کړه وړه د فکر کولو سبک ته په دقت وګورو، نو داسې به راښکاره شي چې هر فرد د یو اساسي او واحد مقصد په لټه کې دی، او د ژوند ټول فعالیتونه یې همدې یو مقصد ته متوجه دي، او د شخصیت تشکیلېدو مرکزي هسته او اهم عامل همدا فردي اساسي مقصد دی. د شخصیت د پېژندو شرط دا دی چې د هر فرد دا مقصد کشف شي، ځکه شخصیت په خپله دغه مقصد ته د رسېدو لپاره یوه وسیله ده. له بلې خوا د انسان د ژوند اساسي مقصد په روحي تکامل هم تاثیر لري. یعنې په ژوند کې ځینې مقاصد د انسان د روحي انکشاف باعث کېږي، او کله پیښیږي چې فرد د خپل ژوندانه لپاره داسې مقصد انتخاب کړي چې د ده د روح د انکشاف مانع شي، او په نفسي فعالیتونو کې انحراف او مرضونه راپیدا کړي. د روح سلامتي یا د مرض یوازینی علت هم هغه اساسي مقصد دی چې انسان یې د خپل ژوند لپاره یو ټاکل شوې دوره کې انتخابوي، او بیا ټول عمر دې مقصد ته رسېدو هڅه کوي. په اوله مرحله کې دا انتخاب شعوري وي، خو بیا وروسته په تدریج د دې انتخاب خاطره محوه شي، عادت او تکرار ترې یوه غیر شعوري حادثه جوړه کړي، او د عقل او ارادې له تسلط څخه ووځي، او هم په عقل او اراده باندې تسلط شروع کړي. نو بیا انسان د خپل ځان لپاره د ژوند بل کوم سبک، په ژوند کې بله کومه نقطه نګاه او کوم بل کرکټر ته نشي قایلېدلی، او خپله ټوله هستي او حقیقت ورته په همدې ټاکل شوې لار کې ښکاري. خپل خوی او عادت، خپل شخصیت او کرکټر ورته د یو سرنوشت په شان معلومیږي، او د خپلې ارادې او انتخاب د حق د انتخاب له قدرت څخه یې بهر بولي. یعنې له ده سره هیڅ کله دا فکر نشي پیدا کېدای چې انسان په خپله خپل خوی، خپل کرکټر او شخصیت د طفولیت په یوه مرحله کې انتخابوي، ځکه چې بالغ انسان د طفولیت د وخت انتخاب هیروي، او خپل شخصیت ترې په دغه انتخاب کې داسې محوه شي چې بیا په خپله هستي په بله کومه نقطه نګاه کوم نوی نظر نشي پیدا کولی، او د عمر تر اخره پورې ورته د ژوند رښتینې معنا ښکاري چې دوی ورته قایل دي، او په ژوند باندې حقیقي نظر ورته هغه معلومیږي چې دی یې لري، او د ژوند لپاره بله کومه معنا او په ژوند بل کوم نظر ورته ټول پوچ او بې اساسه ښکاري. دا هغه خلک دي چې د بل چا او یا په نورو مفکورو نشي پوهېدای، نه یې شي اورېدای، یوازې کوم څه چې د دوی په عقیدو برابر یا دې عقیدو ته نږدې وي پرې پوهېږي او غوږ ورته نیسي. له داسې اشخاصو سره نور دا قدرت نه وي پاتې چې په خپل کرکټر کې، خپل ذهني او فکري عاداتو کې کوم تغییر راولي، او په ژوند کې یو بل نقطه نظر ته قایل شي. یعنې له دوی څخه خپله مختاره اراده بې ګناه شوې او له لاسه تللې وي، او د دوی د نفسي مجبوریت مسؤلیت هم د دوی په خپله غاړه دی، ځکه چې د خپل ژوندانه لپاره کوم مقصد غوره کړی دی، هغه داسې یو مقصد دی چې د دوی د روحي تکامل او روحي انکشاف مانع شوی دی. د ژوندانه مقاصد په دوه ډوله دي. یو هغه ډول مقاصد دي چې د رسېدو امکانات یې له انسان سره موجود وي، او بل هغه دی چې د انسان ژوند په واقعیت کې ورته رسېدل غیر ممکن دي. په غیر ممکنو مقاصدو پسې هڅه او کوښښ روحي مرضونه او انحرافونه راپیدا کوي، او انسان د خپل نفس مړه کوي. مثلا د یو مطلقې برترۍ، د یو مطلق تفوق په لاس کې راوړل داسې یو غیر ممکن ایډیال دی چې د ټولو روحي امراضو منبع کېدای شي، او د څېړنو په نتیجه کې دا ثابته شوې ده چې د ټولو روحي امراضو او انحرافونو په عمق کې دا د مطلق تفوق
او مطلق برترۍ مقصد پروت دی. موږ همیشه اورېدلي دي چې د اخلاقو پیشوایان د انسان ځینو صفاتو ته تل بد ویلي دي او نصیحتونه یې کړي دي چې انسان باید له بغض، کینې، بخل، امساک، حسادت، جاه-طلبۍ، ظلم، استبداد، حق تلفۍ څخه ځان وژغوري. مګر د انفرادي علم النفس له نظره دې صفاتو ته یوازې بد ویل او نصیحت کول څه تاثیر او د اصلاح لار یې دا نه ده. د علم النفس په نظر دا صفات د ځینو روحي امراضو او انحرافونو خارجي علایم دي. که اصلي مرض کشف نشي او علاج یې ونشي، نو ظاهري علایمو ته بد ویل د کوم درد لپاره درمان کېدای نشي. د دې مثال به دا وي چې موږ د یوې مالیریایي مریض ژیړ رنګ ته بد ووایو او نصیحت ورته وکړو چې ژیړ رنګ لرل ښه کار نه دی. څرنګه چې موږ عضوي امراض یو اخلاقي عیب نه ګڼو، بلکې له دې مریضانو سره همدردي کوو او د علاج فکر یې کوو، همداشان باید روحي مریضانو سره هم د همدردۍ حس پیدا کړو او په علاج کې ورسره کومک شو. کینه، بخل، حسادت، جاه-طلبي ټول د یو داسې کرکټر علایم دي چې یو ناممکن مقصد ته د رسیدو لپاره هڅه کوي. دا ناممکن مقصد دا نه عملي کېدونکی ایډیال د مطلقې برترۍ او مطلق تفوق پلټنه ده. د برترۍ پلټنه په دوه شکله لیدل کېدای شي. یو یې دفاعي کرکټر دی او بل حمله کوونکی او تجاوز کوونکی کرکټر دی. دفاعي کرکټر په هغو اشخاصو کې لیدل کېږي چې ګوښهګیري او یوازیوالی خوښوي. ګوښهګیرو اشخاصو ته اکثره ځان له نورو څخه لوړ ښکاري او له نورو سره په ګډون کې د خپل ځان پستۍ او تنزل ویني. زیاته بدګماني او په نورو بې اعتمادي هم د دې ډول دفاعي کرکټر یوه علامه وي. څوک چې په ځان بې اعتماده وي په نورو بې اعتماده کېږي. چاته چې خپل حقیقي ارزښت نه وي معلوم او په خپله اراده او خپل لیاقت یې ایمان متزلزل وي، نو دا سودا ورسره پیدا کېږي چې نور خلک غواړي له ده سره سیالي وکړي او د ده ځای ونیسي او ګمان کوي ټول خلک د ده په ضد د ده تفوق او برترۍ په ضد اسباب سازي کوي. او دویم ډول هغه کرکټر دی چې د خپلې خیالي او موهومي برترۍ د ثابتولو لپاره په نورو حمله او تجاوز کوي. مثلا د دې حملې او تجاوز یو شکل په نورو انتقاد او تمسخر کول دي. اکثره خلک چې په نورو انتقاد کوي کوم عملي او اخلاقي مرام نه لري، بلکې یوازې خپل تفوق او لوړوالی ښوول غواړي. ډیر وینو چې په بحثونو کې هر یو غواړي خپل نظریه هر ډول چې وي ثابته کړي او مقابل طرف ته ماتې ورکړي. د بحث او ډیالوګ اصلي مقصد خو دا دی چې د افکارو له تصادم څخه یو نوی حقیقت را پیدا شي. مګر دا ډول اشخاص د بحث په وسیله کوم حقیقت ته رسیدل نه غواړي، بلکې یوازې په دې مقصد پسې ګرځي چې بل تر پښو لاندې کړي او ځان لوړ وښيي. له تمسخر څخه هم مقصد د بل چا سپکول یعنې د خپل ځان درنول دي. همدا حمله کوونکی کرکټر چې شدت پیدا کړي، نو کینه، حسد، ظلم او بالاخره جنایت ترې پیدا کېږي. ویلی شو چې د جنایت او تمسخر په منځ کې فرق یوازې د درجې لحاظ نه د مقصد، ځکه په دواړو کې یو مقصد پروت دی او هغه د بل انسان ټیټول او محوه کول دي. د تمسخر په وسیله موږ غواړو یو بل څوک روحاً محوه کړو او د جنایت په وسیله یې جسماً له منځه وړو. په دواړو کې مقصد د خپلې شخصي برترۍ ثابتول دي. دا مقصد بخیل د مال او ثروت په غونډولو کې لټوي او جاه-طلب یې د قدرت او اقتدار په وسیله لاسته راوړل غواړي. انساني دنیا نسبي متحوله دنیا ده او په داسې دنیا کې په یو مطلقې برترۍ پسې ګرځېدل یو موهوم کار دی، ځکه هیڅ یو انسان په مطلق ډول یعنې له هره نقطې نظر او د همیشه لپاره په بل انسان تفوق نشي پیدا کولی. هر انسان روحي او جسمي امکانات لري او هر انسان هرومرو په بل باندې له یوه پلوه تفوق لري. مثلا یو عالم له یو بې علمه څخه د هغه مخصوص علم په څانګه کې تفوق لري، مګر کېدای شي له هغه بې علمه سره هم کله داسې تجربي، پوهه او تیزبیني او ذکاوت موجود وي چې له عالم سره نه وي، او یا دا چې بې علمه په عالم جسمي تفوق لري. په دې شان څرنګه چې مطلقه برتري یو غیر ممکن او نه کېدونکی مقصد دی، نو هڅه ورپسې هم د انسان په روحي فعالیتونو کې اختلال پیدا کوي او د روحي انکشاف مانع کېږي. موهومو او خیالي مقاصدو پسې هڅه دا تاثیر لري چې روحي ټول فعالیتونه له واقعیت څخه انحراف کوي او د یو موهومي تکامل لار نیسي. دا ډول اشخاص له انساني واقعیت او له انساني حقوقي ارزښتونو څخه ورو ورو لرې ځي او په خپلې موهومي او خیالي دنیا کې ځان داسې محاصره کوي چې بیا ترې ځان نشي خلاصولی. څرنګه چې دوی د انسان
له حقیقي ارزښتونو او واقعیت څخه بېګانه وي، نو یوازې د دې ارزښتونو په ظاهري شکل پورې زړه تړي او تقلید یې کوي. مثلاً ځان عالم ښودل، کتابونه غونډول، فضل فروشي کول. دوی په اجتماع کې له نورو خلکو سره حقیقي انساني روابط نشي قایمولی، یعنې نورو ته په شخصیت او مساوي حقوقو نشي قایلېدلی. دوی یا غلامي کوي یا باداري، یا به مظلومان وي یا ظالمان. دوی له ژبې او کلماتو څخه هم حقیقي استفاده نه کوي. د انسانانو لپاره د فکر او ذهني رابطې وسیله ژبه او کلمات دي. دا رابطه په رښتیني ډول هله قایمیږي چې انسان د بل چا خبرې واورېدی شي، یعنې د مقابل طرز فکر او نقطه نګاه ځان پوه کړی شي او یوازې خپلې مفکورې او نظریات په نورو تحمیل نه کړي. یعنې دلته هم باید رابطه یو طرفه نه وي، بلکې متقابله. څرنګه چې د برترۍ د عقدې له خاوندانو سره د متقابلې رابطې هیڅ مفهوم نشته، نو د دې لپاره ژبه او کلمات یوازې د قدرت او مېړانې د اظهار وسیله ده. د دې مفکورې سطحي وي، عقاید یې بې دوامه، نظریات یې غیر افاقي او احساساتي وي. دوی له نورو څخه اخلاص غواړي، قرباني غواړي، خدمت غواړي، وفاداري غواړي. خلاصه هر څه د خپل ځان لپاره غواړي. له روزګار څخه شکایت کوي، له دوستانو څخه ګیلې لري، ځکه تقاضاګانې یې بېشماره دي. دا د برترۍ مرض له جزئي انتقاد او تمسخر څخه نیولې تر خالص جنونه پورې شکلونه او درجې لري. لنډه دا چې دا افراد د خپل ځان په بند کې بند شوي او د خپل نفس په زنځیرونو تړلي وي. له دې بند څخه خلاصون په دوو وسیلو کېدای شي. یوه وسیله یې پوهه ده چې بالغ انسان د یو علمي روحي تحلیل په وسیله د خپل مرض جیلۍ راوسپړي او پرې پوه شي، او دا پوهه په خپلو مرضونو علاج دی. بله وسیله یې د کوچنیانو روزنې ته توجه ده، ځکه چې د دې مرض اصلي سرچینه هم د کوچنیتوب مرحله ده. په دې وخت کې کېدای شي د ژوند یو صحیح مقصد د انتخاب لپاره مساعد او د ژوند ښه وسایل د کوچنیانو په لاس ورکړل شي. د اتلر په فکر هر کوچنی چې کوم حیاتي سبک او د ژوند مرام د ځان لپاره غوره کوي، په دې انتخاب کې درې عوامله لوی لاس لري. لومړی، د انسان او حیوان په منځ کې له فرقونو څخه یو فرق دا دی چې د انسان د طفولیت لومړی او طبیعي حالت د ناتوانۍ او ضعف حالت دی. طفل د خپلو ټولو جسمي او روحي احتیاجاتو تسکین لپاره د نورو کومک ته اړ دی. په خپل لاس، په خپل قدرت او اراده هیڅ نشي کولای. حال دا چې حیوان څو ساعته وروسته له زېږېدو څخه په خپلو پښو درېدای شي او خپلې ځینې اړتیاوې ترسره کولی شي. دا د ناتوانۍ طبیعي حالت د طفل په روح کې ضعف او د ناتوانۍ احساس راپیدا کوي. یعنې طفل په خپل ځان کې د ضعف او ناتوانۍ احساس کوي او په مغشوش او مبهم شکل یې خپل حالت او موقعیت ته پام کېږي. خپله کمتري او د بالغو اشخاصو برتري او قدرت ورته ثابتېږي. په نتیجه کې د کوچني لومړۍ هڅه دا ده چې د دې کهترۍ تلافي وکړي او له دې احساس څخه ځان خلاص کړي. دا د کمترۍ احساس د روحي نشونما لومړی او طبیعي عامل دی. رښتیا هم که انسانان په خپل ځان کې د کمترۍ احساس نه کولای، نو د کمال په لور هڅه بې مفهومه کېدله، ځکه موږ ځان کمال ته هله رسول غواړو چې لومړی په ځان د نیمګړتیا احساس وکړو. د حیوان او انسان په منځ کې بل فرق دا دی چې انسان د کمترۍ او نیمګړتیا احساس کولی شي او د دې احساس له برکته روح د کمال په لور هڅه کوي. برعکس، په حیواناتو کې روحي رښتینی تکامل نه لیدل کېږي، ځکه چې د کمترۍ او نیمګړتیا احساس نشي کولی. لنډه دا چې انسان د کمترۍ احساس د روحي نشونما یو طبیعي او مهم عامل دی. دریم، د کمترۍ له احساس څخه یو ډیالکټیکي قانون په اساس یو بل متناقض او مخالف احساس راولاړېږي، چې هغه د برترۍ او تفوق احساس دی. مخکې مو اشاره وکړه چې کوچنی په مغشوش ډول د خپل نیمګړتیا او ناتوانۍ ادراک کوي او په مغشوش ډول غواړي چې د دې حالت تلافي وکړي او د قدرت او اقتدار خاوند شي. کوچنی په خپله شاوخوا کې په خپله ویني چې بالغ اشخاص، مخصوصاً مور او پلار یې داسې کارونه کوي چې د ده له لاسه نه دي پوره. ده ته دا کارونه معجزې ښکاري او تصور کوي چې مور او پلار یې د ډېرو خارق‌العاده قدرتونو خاوندان دي. سحري او افسانوي ذهنیت هم په داسې حالاتو کې پیدا کېږي. کله چې د انسان تماس له واقعیت سره ټینګ نه وي او د یو کار د کولو لپاره انسان د افاقي وسایلو او عملي زیار او زحمت ضرورت احساس نه کړي، نو د جادو او سحر قدرت ته قایلېږي. مثلاً د کوچني احتیاجات مور او پلار رفع کوي او د افاقي وسایلو او عملي زیار او زحمت فشار پرې نه راځي.
له یو ځای څخه بل ځای ته په غېږ کې وړل کېږي، له هر قسم موانعو څخه د نورو په کومک تېرېږي. غذا ورته بې له هڅې او عملي زیار څخه په لاس ورځي. له دې څخه د کوچني په ذهنیت کې هر شی یو خارق‌العاده رنګ پیدا کوي او د پیریانو او دیوانو افسانې ترې راولاړېږي. د ځینو بالغو انسانانو خرافاتي ذهنیت همدا د کوچنیتوب مرحله ده. له بلې خوا د ځینو متفکرینو په عقیده دا ډوله ذهنیتونه یعنې واقعي ذهنیت او افسانوي ذهنیت په اجتماعي طبقاتو کې هم لیدلی شو. مثلا یو کارګر چې د خپلو مټو په زور غرونه چپه کوي هیڅکله سحر او جادو ته نشي قایدلی، ځکه دی د خپل کار او عمل په وسیله له فزیکي او طبیعي واقعیت سره مخامخ کیږي او پوهیږي چې له دې واقعیت سره د کومو افاقي او محسوسو وسایلو په زور مقابله وکړي. کار او عملي زیار د عقلي پوهې لومړی اساسي قدم دی. حال دا چې یو بډای چې د سرمایې په زور مزدوران په کار اچوي او غرونه چپه کوي له طبیعي او فزیکي واقعیت سره نه مخامخ کیږي. د ډبرو دروندوالی یې په اوږو فشار نه راوړي، د بیل او کلنګ په زور په مټو او منګولو کې نه احساسوي، نو ځکه دوی فکر کولی شي چې غرونه په اشاره او پوکي چپه کیږي. د ده په نظر سرمایه هغه اسرارآمیز افسانوي قدرت دی چې واقعي موانع د سترګو په رپ کې له منځه وړي. خرافاتي ذهنیت هله انکشاف کوي چې له افاقي واقعیت سره د فکر او عمل رابطه وشکېږي. موږ وویل چې د کوچنیانو د روحي نشونما لپاره لومړی عامل د کمترۍ احساس دی. دویم هغه عامل چې د کمترۍ له احساس څخه راپیدا کېږي او هغه د برترۍ او تفوق په لوري هڅه ده، مګر کېدای شي چې دا هغه یو انحرافي شکل پیدا کړي. د دې ټکي د لا وضاحت لپاره د ادلر عقیده راخلو. د ادلر په عقیده د کمترۍ د احساس خطر نجونو ته زیات متوجه دی، ځکه چې په انساني اجتماع کې ښځو ته یو داسې بد موقعیت ورکړل شوی دی چې د روحي انکشاف شرایط یې ډېر نامساعد دي. ویل کېږي چې په انساني تاریخ کې یو وخت داسې هم و چې تفوق او برتري د ښځو په لاس کې وه او انساني ایډیال زنانه ایډیال و، مګر د ښځې او نر په مجادله کې یو وخت ښځه مغلوبه شوه، اقتدار او تسلط د نارینه په لاس کې پرېوت، انساني ایډیال هم نارینه ایډیال شو. انساني حقیقي صفات هغه وکړل شول چې نارینه یې لري. حقیقي انسان هغه شو چې نارینتوب او مردانګي ولري. له دې وخت را په هیسې که موږ د بشریت تاریخ ته وګورو نو رامعلومه به شي چې ښځه په مختلفو بدو او غلطو رنګونو ښورول شوې او معرفي شوې ده، یا ښځې ته په شیطاني طبیعت قایل شوي دي او ناصحانو توصیه کړې چې اجتناب او لرېوالی ترې پکار دی، یا یو رنګین او لطیف شکل ورکړل شوی دی او یوازې د نارینه د لذت او خوشګذرانۍ لپاره وسیله ګڼل شوې ده او بس. په بل کوم انساني مستقل واقعیت ورته څوک نه دي قایل شوي. حتی یوه زمانه هم وه، مخصوصاً منځنۍ پېړۍ، چې علماو بحثونه کول چې آیا ښځه روح لري او یا که نه. ښځې ته چې کوم صفات ورکول کېږي هغه هم د نارینه د نظر په بنا دي، یعنې هغه صفات دي چې کوم نارینه یې له ښځې څخه غواړي او د نارینه په نفع دي، لکه اطاعت، عفت، پاکدامني، وفاداري او نور. دا ټول صفات تلقین شوي او ښځې په ځان منلي دي او هڅه کوي ځان د نارینه له مفکورې سره برابره کړي او د یو موهوم او نه کېدونکي تفوق لار ونیسي. ځکه هر څومره چې په کوچني کې د کمترۍ د احساس قوي وي، په هماغه اندازه د برترۍ او تفوق احتیاج شدت پیدا کوي. یعنې طفل که په ځان کې د بېوزلۍ او حقارت یو شدید احساس وکړي، نو دا به هیله ورسره پیدا شي چې د یو مطلقې برترۍ خاوند شي، د جهان ټول قدرت او اقتدار د ده په لاس شي، له هر چا څخه په هر څه کې لوړ شي او د قدرت په ټولو اشکالو تسلط ومومي. دا هیله په کوچنیانو کې په څو ډوله پیدا کېږي. یا دا چې کوچنی مورزادي ځینې عضوي عیبونه او نیمګړتیاوې ولري. مثلا په ځینو اشخاصو کې چې د حرص مرض تحلیل شوی دی، څرګنده شوې ده چې دوی په کوچنیتوب کې ځینې د معدې امراض درلودلي چې د هر خوراک اجازه ورته نه وه، نو دوی له هغه کوچنیتوب څخه له راغونډولو او ذخیره کولو سره عادت پیدا کړی. له بلې خوا اقتصادي بد شرایط لکه د خوراک او څښاک د موادو نیمګړتیا هم د کوچنیانو د کمترۍ احساس قوي کوي. دا خطر یتیمو کوچنیانو ته هم متوجه کېږي، یا هغه مور او پلار چې خپل اولاد ته د رټنې او تمسخر په نظر ګوري یا یې ډېر نازولي روزي. طفل ته دا د مطلقې برترۍ
برترۍ هیله په کوچنیتوب کې پیدا کېږي، نو بیا د دې هیلې په بنا خپل شخصیت تشکیلوي او د خپل ژوند لپاره پلان طرحه کوي. مګر ورو ورو دا لومړنۍ هیله او ژوندانه په پلان تحت شعور ته تېرېږي او چې بالغ شي د خپل شخصیت د جوړېدو مبدا ترې هېره شي. دا شخصیت او دا مخصوص د ژوند سبک ورته خپل یوازینی او تغیر ناپذیره واقعیت ښکاري او هیڅ فکر نشي کولای چې په ژوندانه باندې بله نقطه نګاه په ژوند کې بل سبک درلودل هم امکان لري. کوم د ژوند سبکونه چې د مطلقې او ناممکنې برترۍ د هیلې په بنا جوړ شي، نو د دې په اثر ډېر روحي فعالیتونه انحرافي شکلونه پیدا کوي او هغه روحي امراض ترې پیدا کېږي په کومو چې موږ څو کرښې وړاندې خبرې وکړې. درېیم عامل چې د انسان په روحي انکشاف تر ټولو ستر تاثیر لري، هغه د ادلر په اصطلاح اجتماعي حس دی. د روحي امراضو تحلیل دا خبره ثابتوي چې د روحي حوادثو انحراف، یعنې د اجتماعي حس د نیمګړتیا له سببه پیدا کېږي. که موږ انحرافي کرکټرونه بیا له نظره تېر کړو او بخل، کینه، عداوت، خودپرستي، استبداد، جاه طلبي او نورو ته په ځیر وګورو، نو رامعلومه به شي چې د دوی مشترک او بنیادي خصوصیت په انساني روابطو کې غلطي او نارسایي ده. یعنې په هر شکل کې وي، که جاه طلب وي، که ظالم وي، که حریص، دا اشخاص له نورو سره رښتینې صحیح انساني رابطه نه قایموي. دوی نور اشخاص د خپلو غرضونو او خودپرستانه مقاصدو وسیله ګڼي. دوی نورو ته په شخصیت، په آرزو، په حقوقو نه قایلېږي. یوازې غواړي نور د دوی شخصیت وپېژني، د دوی هیلې ترسره کړي، د دوی فرمانروایي او تسلط په ځان ومني. شک نشته چې د انسانانو په منځ کې روابط داسې نه قایمېږي. دا رابطه په خپله حقیقي شکل متقابله ده، متقابله دوستي او محبت، متقابله همدردي، متقابل ګذشت او همکاري، متقابل احترام او د شخصیت پیژندنه. روحي تحقیقات دې نتیجې ته رسېږي چې انفرادي انسان یو مستقل او په خپل ذات قایم کوم واقعیت نه دی. انسان په انفرادي ډول خپل ټول انساني واقعیت له لاسه ورکوي. که موږ یو انفرادي انسان یوازې په طبیعي حال په ځنګلونو کې فرض کړو چې له هیڅ کوم بل انسان سره رابطه ونه لري، نو رامعلومه به شي چې دی انسان ته نه د اخلاقو ضرورت شته، نه د ښه یا بد سلوک، نه د شخصیت او نه کرکټر. یعنې انساني مشخصات چې موږ ورته اخلاقي شخصیت او کرکټر وایو، یوازې هله معنا را پیدا کوي او هله منځته راځي چې انسان له نورو انسانانو سره په رابطه کې شي. په دې شان انساني واقعیت همدا رابطه ده چې له نورو سره یې قایموي او له دې رابطې څخه بهر خپل واقعیت بایلي. لکه چې یو مفکوره په جلا مجرد صورت معنا پیدا کوي، تر څو چې له نورو مفکورو سره په رابطه کې نشي. همداشان انفرادي انسان ته هله انسان ویل کېږي چې له نورو سره رابطه قایمه کړي. روحي محققینو ته دا ټکی ثابتېږي چې انفرادي روحي حوادث د اجتماعي رابطې په تارونو اوبدل کېږي. د نورو انسانانو موجودیت اجتماعي واقعیت د فرد په ذهن، په شعور او تحت شعور کې ژور او کلک تهداب لري او د روحي ټولو فعالیتونو نشونما هم په دې بنسټ کېږي. په دې شان د فرد رابطه له نورو سره د ده د روحي ژوند اساسي عنصر دی. که دا عنصر خپل صحیح تاثیر وکړي، روح به نشونما کوي او د انسان ټول حقیقي امکانات انکشاف کولی شي. که له دې عنصر څخه غلطه استفاده وشوه، نو د روحي فعالیتونو د انکشاف مانع کېږي، انحرافونه او مرضونه ترې پیدا کېږي. د روح سلامتي او انحطاط په هغې رابطې پورې تړلي چې فرد یې له نورو سره قایموي. که دا رابطه غلطه وي، یعنې یو طرفه وي او د تفوق او وچې برترۍ په غرض وي، خودپرستي پکې منظور وي، نو څرنګه چې دا منظور له اجتماعي واقعیت سره متناقض واقع کېږي او په مستقیمه لار لاسته نه راځي، نو فرد په پټو او غیر مستقیمو لارو روانېږي او روحي ټول فعالیتونه یې ورو ورو انحرافي شکل پیدا کوي. دلته اخلاق او علم النفس سره یو کېږي او له خپلو تحلیلونو څخه یو شان نتیجه اخلي. د اخلاقو علم خودپرستي، حرص، بخل، حسادت، ظلم او نورو ته همیشه بد ویلي او انسان یې همیشه ترې منع کړی دی. روحي تحقیقات ثابتوي چې دا مسله یو نفسي اساس لري. مثلا وایي چې خودپرستي بده ده ځکه چې په دې کې د انسان روحي زیان دی، روحي سلامتي یې له خطر سره مخامخ کېږي. نفسي خواهشاتو ته نه تسلیمېدل، له ځانه تېرېدل، فداکاري، مینه، اخلاص او نورو خدمت کول او همدردي ښه دي ځکه چې د انسان روحي فایده په دې کې ده. انسان په دې وسیله کولی شي په ځان کې انساني رښتیني ارزښتونه وروزي، ټولو نفسي فعالیتونو او امکاناتو ته انکشاف ورکړي او د یو سالم روح خاوند شي. دا اجتماعي حس، یعنې د دوستانه روابطو
د مینې، اخلاص او فداکارۍ روحیه باید په کوچني کې وروزل شي، ځکه که د دې عامل د تأثیر لپاره فامیلي شرایط مساعد وي، نو د کوچني د کمترۍ له احساس څخه د مطلقې برترۍ عقده نه پیدا کېږي او د خپل ژوند لپاره یو نه کېدونکی او خیالي هدف نه غوره کوي. دا هدف داسې یو کوهی دی چې انسان یې ځان ته په خپل لاس کیني، داسې یو زنځیر دی چې انسان پرې ځان په خپله تړي. د نفسي هوا او هوس له غلامۍ څخه د نجات یوازینۍ لار همدا د اجتماعي حس روزل او تقویه کول دي. د دې دویمې برخې په نتیجه کې موږ ویلی شو چې د جبر او اختیار مسئلې اساسات په نفسي حوادثو کې موندل کېدای شي. پخوا له دې چې معلومه کړو چې انسان د طبیعت، کائناتو یا اجتماع په مقابل کې مجبور دی یا مختار، باید د دې خبرې څېړنه وکړو چې جبري یا اختیاري نقطه نگاه په ژوند او کائناتو باندې څه نفسي تاداو لري. ځینې اشخاص خپل نفسي جبر له ځانه بهر منعکسوي او په خارجي دنیا کې په مختلفو شکلونو مجسم ویني، ځکه ځینو د نفسي کړکېچونو له کبله له انسان څخه خپله اراده او خپله اختیار بېګانه کېږي او له لاسه وځي. او د دې جبر علت کوم خارجي قوت یا کوم ماورا طبیعي سرنوشت نه دی، بلکې دا علت د ده مختاره اراده ده. انسان د خپل سرنوشت، د خپل کرکټر، خوی او عادت مسؤل دی. که کوهي ته غورځېږي، دا هغه کوهی دی چې په خپل لاس یې کنلی. که په زنځیرونو تړل کېږي، دا هغه زنځیرونه دي چې انسان یې په خپل لاس له خپلو پښو څخه چاپېروي. نننۍ فلسفه انسان ته په یوه مختاره اراده او انتخابي قدرت قایله دی. لکه چې سارتر وایي، انسان مجبور دی چې مختار واوسي. معکوس یې هم صحیح دی چې انسان مختار دی چې ځان مجبور کړي. یعنې انسان اختیار لري چې ځان ته د ژوند داسې یو سبک غوره کړي چې مختار اراده او سالم عقل یې انکشاف وکړي او وکولای شي چې د خپل ژوند لپاره داسې یو هدف وټاکي چې د باندې تسلط او فرمانروایي وکړي او عقل او اراده ترې سلب کړي. مطلب دا چې د نفسي جبر لومړنی علت د انسان مختاره اراده ده، لکه چې په طبیعي جبر باندې د انسان تسلط د پوهې په وسیله کېده، له نفسي جبر څخه د خلاصون وسیله هم پوهه ده. دا پوهه د ځان په پېژندنه کې ده. د لومړي ځل لپاره سقراط خپلو شاګردانو ته نصیحت کاوه چې د هر څه نه لومړی خپل ځان وپېژنئ او بیا د جهان پېژندل اسانه دي. د انسان د ډېرو روحي دردونو او بدبختیو علاج هم په دې کې دی چې موږ هر یو خپله روحي تاریخچه راوسپړو او د خپلو روحي حوادثو د نشوونما مخصوص قوانین ځان ته معلوم کړو. له بلې خوا انساني رښتینی واقعیت په هغه رابطه کې دی چې له نورو سره یې قایموي. اجتماع له فردي روح څخه نه جلا کېدونکی واقعیت دی. روحي انکشاف یا کړکېچونه د دې واقعیت له مثبت یا منفي تاثیر څخه پیدا کېږي. په دې شان موږ ته معلومه شوه چې د جبر او اختیار تاداو په نفسي حوادثو کې پروت دی، مګر د دې حوادثو د نشوونما عنصر اجتماع ده او د فرد رابطه له نورو سره.